فهم وردګ صاحب خاص وکم چې هغه خپلې خبرې وکړي. د غیرتي خدای په سپېڅلي نام خوشحال خان وایي که ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ له لاسه، که ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ له لاسه، که یې سر شي د خوني زمري تر ژامه. درنو افغانانو، د غنو بر پښتنو افغانانو بلوڅو ورونو او ای بشریته، نن موږ ولې راټول شوي یو دلته؟ 40 کاله کېږي چې زما جنوساید روان دی، زما بچي وژل کېږي، په حجرو کې مې ځانمرګي بریدونه ترسره کېږي، کلي مې بمبارېږي، ناوېګانې مې د ناوې واده په شپه ویشتل کېږي، په سړکونو مې بمونه وزول کېږي، پوهنتونونه مې سوځول کېږي او زما جنوساید لا هم روان دی. زما د جنوساید عاملین څوک دي؟ زما د جنوساید وسایل څه دي؟ او زما مظلوم ملت ولې داسې دی؟ زما د جنوساید عاملین د پاکستان مرتد بې وجدانه بې ایمانه پوځ او ISI د دوی سره د CIA خبیثې وحشي کړۍ او د سیمې مزدوران، دوی زموږ د دین نه د اسلام نه سیاسي او کلتوري ټولنو تریاق جوړ کړي او زما بچیانې په سیاسي کلتوري بېسدۍ کې د طالب اخوان او اشرار په نامه را جوړ کړي. زما په کورونو کې ځانمرګی برید ولې کېږي؟ وسایل یې همدغه د شر و فساد زهر دي چې ما ته راشنل کېږي. د دې شاته همدغه د پاکستان مرتد بې وجدانه بې ایمانه پوځ ISI او د CIA خبیثې کړۍ دي. ټول بشریت په دې پوهېږي چې زما جنوساید روان دی. موږ د دې جنوساید د درولو لپاره څه کولی شو؟ موږ د دې جنوساید د درولو لپاره په ټول بشریت غږ کوو چې موږ سره راشئ دا ستر وحشي فرعوني جنایتونه چې په کابل او پېښور کې په قندهار او کوټه کې دا 40 کاله ترسره کېږي، دا راسره وغندئ او د دې سترو وحشي فرعوني جنایتونو عاملین که هغه په افغانانو کې دي، که هغه په امریکایانو کې دي او یا هم که د پاکستان مرتد خو وطن یو وطن یو ملت خوب ملت مننه. موږ په ټول بشریت غږ کوو چې زموږ د دغه انساني عدل غوښتنې او د افغان ژغورنې او د جنایت غندنې ملاتړ وکړئ. د دغه پاکستاني مرتد پوځ بې وجدانه ISI هغه جرنیلان چې زما بچیانو ته واسکټ وراغوندي، زما کور ته ترهګري رالېږي، د دې غندنه وکړئ او د دوی محاکمه غواړو. موږ د امریکا، د اروپا، آسیا او افریقا په ملتونو غږ کوو چې هغه د CIA یا د MI6 او یا هم د نورو اروپایي استخباراتي کړیو او د وسلو کمپنیو وحشي جنایتکاران په ګوته کوي او محاکمې ته یې راکش کړئ تر څو موږ افغان ژغورنه په عدل ترسره کړو. موږ جنایتونه غندو او د جنایتکارانو محاکمه غواړو، نه یې پرېږدو. بله خبره دا ده
ورونو موږ چیرې د لرو بر وطن خبره کوو موږ لرو بر څه معنا د افغان وطن په سینه باندې ډیورنډ یو پلیته کرښه راکش کړله یو اغزنه کرښه یې راکش کړله زما وجود یې دوه ټوټې کړ او د دواړه ټوټې اوس وجودونه نه غوښې او مړه ملتونه ترې جوړ شوي دي کرښه نه منو توره کرښه نه منو او کله چې موږ وایو چې ډیورنډ کرښه نه منو نو زه په کابل غږ کوم چې ته ډیورنډ کرښه نه منې نو بیا پېښوري ته ته څه وایې زه وایم چې پېښوری زما ناموس دی کوزه پښتونخوا مې خاوره او عزت ده ته یو ناموس او ته یو انچ خاورې نه یم چې ډیورنډ کرښه به ړنګول غواړم او درېیمه خبره دا ده چې افغانستان کې کومه لوبه روانه ده دا د سیایي کړیو او د امریکې پاور الیټ یعنې د ځواک خانانو د وسلو کمپنیو د آسیا د نیولو لپاره دا لوبه جوړه کړې ده او دا لوبه د افغان په وینه چلیږي د افغان په سر چلیږي د افغان په خاوره چلیږي موږ دغه لوبه افشا کول غواړو او دغه لوبه غندل غواړو او د دې لوبې شاته موږ وس نه رسېدی مخه ونیسو خو بشریت غږ کوو چې ای بشریته دغه ستر وحشي فرعوني جنایتکاران وغندئ او د لوبه ناکامه کړئ نو ما سره یو غږ یوه ناره پورته کړئ زه به وایم چې ډیورنډ کرښه تاسو به وایئ چې ړنګوو یې د منلو پرېږدئ ړنګوو یې ډیورنډ کرښه تاسو ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ډېره مننه دا ډیورنډ کرښه به اوس له خیر سره ړنګوو دا نیم یو خواته ودرېږي نیم بلې خواته یو سمبل دی د ملګرو ته د یو سمبول په طور یو خبره کوو چې څه کسان د دې کرښې نه د ډیورنډ د دې کرښې نه اخوا ودرېږئ او څه دې خوا ودرېږئ او دا کرښه ورننه یو شعار به ورکوو یو شعار به ورکوو دغه ویډیو درسره ده ویډیو ده موږ سمبالیکلی دا دیوال غورځوو او دا اراده لرو چې دا دیوال به موږ وغورځوو او د هغې سره د دې پروګرام او د دې لایو اختتام اعلان کوو چې ټول ملګري د یو طرف نه بل طرف ته واوړئ چې دا کرښه ړنګه کړو London ke ba Mas ikra kala Dera mana